کورني او بهرني انجنیران دلته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ څخه د ریل پټلۍ د تیریدونکي خط په سروې او ډیزاین بوخت دي. د پروژې انجنیران وايي د هرات کندهار ریل پټلۍ پروژه به د نړیوالو معیارونو پر بنسټ پلي سي. بقیه استانداردهایی هم که مورد استفاده قرار میگیره عمدتاً استانداردهای بین المللی و جهانی است، هم از لحاظ دیزاین و هم انشالله در زمان کانستراکشن از لحاظ کوالیتی کنترل و کیفیت بر اساس استانداردهای منطقه‌ای و جهانی کار را انجام خواهیم داد. په مجموع کې زموږ کار په اوسط ډول 15% کار مخ ته تللی دی. نو کار زموږ په ډیره اعلی معیار باندې په ښه کوالټي باندې په نړیوال سندر باندې موږ کار کوو. د ټولګټو چارو وزارت مسؤلین وايي د کندهار هرات د ریل پټلۍ د سروې او ډیزاین چارې 40% بشپړې شوې دي او ټاکل شوی چې لومړنۍ چارې باید تر راتلونکو 3 میاشتو پورې پای ته ورسیږي. پروژه چې د 2 لاټه دی، یو لاټ چې دی 1.8 کیلومتر دی او بل لاټ چې دی 1.1 کیلومتر دی او دغه پروژه کار چې دی تقریبا 10 تر 40% پورې مخ ته تللی او دغه پروژه به ان شاء الله 2.5 یا 3 میاشتې پورې وروسته چې دی ختمیږي. د کندهار هرات ریل پټلۍ پروژې ګڼو کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي. د کارګر پر کار دروي او ډېر خوشحاله یو چې داسې پروژه او د کار زمینه موږ ته مساعده شي. د کندهار هرات د 220 کیلومتره وسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین چارې د 3 کورنۍ شرکتونو له لوري د 240 میلیونه افغانۍ په ارزښت مخ ته وړل کیږي. د مسؤلینو په خبره د هرات کندهار د ریل پټلۍ د سروې او ډیزاین چارو پای ته رسیدو وروسته به د ریل پټلۍ د رغنیزو چارو پروژه په 15 لاټونو کې پیل شي چې د هرات د خواب له لارې به له ایران سره ونښلول شي.